له افغانانو او افغانستان سره قطر ستره مرسته اعلان کړه. قطر له افغانانو او افغانستان سره څومره مرسته اعلان کړې؟ درنو لیدونکو ستړي مشئ. په ورته مهال ملګرو ملتونو داسې مهال د افغانستان د روغتیا سیستم د زوړ په اړه اندېښنه ښودلې چې د امریکا د بهرنیو مرستو بندیدو له امله تیره اونۍ د ماشومانو ساتنې څانګې 18 روغتیايي ځایونه وتړل. د ماشومانو ساتنې څانګې داسې مهال د بودیجې د لږوالي له امله د پاتې 14 نورو روغتیايي ځایونو د تړل کېدو خبرداری هم ورکړی چې په هیواد کې پر شرعي او خوارځواکۍ د اخته ماشومانو ګراف لوړ شوی او مړینې ډېرې شوي دي. افغانان له نړیوالې ټولنې او هیوادونو غواړي چې په هیواد کې روغتیا له سیاست سره ونه تړي او د دوی بیړنیو روغتیايي مرستو لپاره دي مرستې نه ځنډوي. د قطر سرې میاشتې ټولنې مسؤلان وایي روان زیږدیز کال به د افغانستان پر ګډون 10 نورو هیوادونو ته په روغتیايي برخو کې د مرستې لپاره 152 میلیونه ریال ځانګړي کړي. ټاکل شوې یادې مرستې د هیوادونو اړوند سرو میاشتو ټولنو له لوري په روغتیا او بشري مرستو برخو کې ولګول شي. په مرسته کیدونکو هیوادونو کې د افغانستان او منځني ختیځ له یو شمېر هیوادونو سربیره بنگلادیش او سودان هم ګډ دي. افغاني سرې میاشتې ټولنې د سوري زړه په ناروغۍ د اخته ماشومانو یوه بله ډله هم په پلازمینه کابل کې 5 کورنیو روغتونونو ته د درملنې په موخه وروپېژندله. سرچینې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ډیره کړي 22 ماشومان چې اوس مهال د سوري زړه له ناروغۍ کړيږي په دغو روغتونونو کې به تر درملنې لاندې ونیول شي چې لګښت یې د افغاني سرې میاشتې له لوري ورکول کیږي. درنو لیدونکو لمل